کلم چې ستاسو په بدن کې په سر کې څه قسمه بیماری وي اکثر خلک د سر د درد چې دویم دریم کس وي استاد جي په سر مې درد دی کله چې ستاسو د سر درد وي یا ویښته وځي د سر مرۍ نه بره چې ستا په بدن سر کې څومره فرق دی د فرض مانځن وروستو دا لاس راواله په دې تندي باندې کېده په یو ساه باندې یا قویو یا قویو یا قویو دا په یو ساه باندې ووایه د مرۍ نه بره د سر چې څومره بیماری دي الله ځکه یا قویو دا د الله نوم دی او په یو ساه باندې یا قویو وزل ووایه د سر خشکي د سر درد د سر چې څومره تکلیفونه دي د فرض مانځن وروستو تندي باندې لاس کېده یا قویو او که د سترګو متعلق څه کمی وي نظر کم لګي سترګو ته جال جلا دي نو د فرض مانځن وروستو په یو ساه باندې یولس ځل دا تحفه سندلیه کې سندل بابا جي صاحب رحمت الله لیکلي دي چې په یو ساه باندې په دې ګوتو باندې یا نورو یا نورو یا نورو دا یولس ځل وایه په دې دواړو نوکانو باندې چف کا سترګو باندې راکاږه الله رب العزت په د سترګو نظر حفاظت کی سترګو نظر به الله تیز کی د سترګو د بیمارونو دی الله حفاظت کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين